إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. ډاکټر صاحب را بسو دې چې د دې حالت څخه د خلاصون لارې چارې څه دي؟ څه ډول کوای شو چې د دې مرض ګډوډۍ او یا دغه پدیدې څخه ځان خلاص کړو؟ اوس په دې باندې پوه شو چې کم کسان چې په دغه مشکل باندې اخته دي د دې ریښه هغه د کوچنیوالي دوران ته ځي چې دغه کسانو د کوچنیوالي په دوران کې زیات ستونزې او زیات کړاوونه لیدلي دي. نو انسان باید له دغه ځای څخه شروع وکړي چې زه نه غواړم چې د بل راتلونکي کوچني ژوند همداسې ور عیار کړم. نو تر ټولو اساسه او بنسټ یې هم له دې څخه ایښول کېږي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې لومړی کله چې یو کس له دغسې حالت سره مخامخ کېږي یا د یو کس زړه غواړي چې یو څوک سپک کړي یا یو څوک وبېروي یا یو څوک وځوروي، نو په هغه حالت کې باید له ځان څخه دغسې یو پوښتنه وکړي چې زه ولې غواړم دا انسان وځوروم؟ آیا کله چې زه دغه کس وځوروم یا یې وبېروم یا بې عزته کړم نو دا ماته څه ګټه رسوي؟ دغه زما سپکول او دغه زما بیرول یا دغه زما وهل د مقابل طرف پر ذهن، د هغه پر شخصیت، د هغه پر راتلونکي ژوند باندې څونه بد تاثیر لري. نو کله چې موږ او تاسې دغه فکر له ځان سره ولرو نو کولی سو چې دغه حالت څخه ځان راوباسو. نو هر کله چې موږ او تاسې ته داسې یو احساس پیدا کېږي نو دا باید د خپل ځان سره فکر وکړو چې زما د دغه وهلو، د ځورولو، د غوسې څخه پر مقابل کس چې هر څوک وي پر دې باندې بد تاثیر پرېږدي، د هغو پر آینده باندې بد تاثیر پرېږدي، د هغو پر ذهن باندې بد تاثیر پرېږدي. نو موږ او تاسې باید له دې څخه خپل ځان وساتو. بل د خواخوږي تمرین باید وکړو. هر ورځ یو کوچنی د خواخوږي تمرین باید وکړو او په خپل ځان کې خواخوږي پیدا کړو. په خپل ځان کې باید مهرباني پیدا کړو. مثلا کله چې یو څوک ژاړي یا یو څوک خفه وي نو له ځان څخه باید دا پوښتنه وکړو چې که زه د هغه پر ځای وای نو څه احساس به مې کولی، یا د مقابل طرف هغه حالت باید درک کړي چې دی په تکلیف کې دی او دی په ستونزه کې دی، او له هغه سره باید د مهرباني احساس وکړي چې په دې سره د مغز هغه برخه قوي کېږي چې د نورو د احساساتو په درک کې زموږ سره کومک کوي. بل خپل ځان سره د ځواک معنا باید بدله کړو. له ځان څخه باید وپوښتو چې آیا زورور هغه څوک دی چې خلک ژړوي، که هغه څوک دی چې خپل درد او خپل غوسه کنټرولوي او مقابل طرف ته یو ښه احساس ورکوي. بل له خپل ځان او د خپل ژوند د تیرو حالاتو په اړه باید کښینو او د خپل ځان سره فکر وکړو چې کم ستونزې او کوم مشکلات و چې زه دغه ځای ته راورسولم، د کومو مشکلاتو له کبله چې اوس په ما کې دغه ستونزه او دغه مشکل را پیدا شوی دی هغه باید له ځان سره فکر پکښې وسي. لکه موږ چې د خپرونې په شروع کې هم وویله، په عواملو کې هم یادونه وکړله، په هغه کورنۍ کې چې ماشومان په سختو چاپیریال کې راغټ شوي وي، خوشکې ورته شوي وي، د هغه احساساتو ته پاملرنه نه وي شوې، نو په دې کې دغه بېنظمي رامنځته کېږي. نو کله چې موږ او تاسې د خپل ځان سره فکر کوو چې زما خوشکه کول یا زما غوسه کول یا زما نور د خلکو سپکاوی کول یا هغه رټل یا د نور خلکو په مخ کې د ښځې یا د کوچنیانو وهل او سپکاوی کول، په دې کې هم دغه د شخصیت بېنظمي را پیدا کولی سي. په دې کې هم د راتلونکي دپاره کمزوري شخصیت موږ په دې کې روزو. نو زه باید د دې څخه ډډه وکړم او پر ځای یې د هغه لارو چارو څخه استفاده وکړم چې هم یې مشکل حل کړی وي، هم یې د دوی راتلونکي خوندي کړی وي او هم یې دوی په یو ښه او سالم شخصیت سره روزلی وي. بل هغه کسان چې په داسې چاپیریال کې چې هغه چاپیریال او هغه خلک په دغه مریضي او په دغه ستونزه اخته وي، تل د نور خلکو سپکاوی کوي او دغه د خلکو سپکاوی عادي ګڼي، دغه د خلکو سره سپک چلن او د هغه تاوتریخوالی او د هغه وهل ټکول عادي ګڼي او نور خلک هم ورته هڅوي د خلکو پر درد باندې خاندي. نو انسان باید دغه خپل چاپیریال باید بدل کړي. بل انسان باید خپل غوسه کنټرول کړي. معمولا سادیس کسان زیات غوسناک هم وي، کله چې دوی ته غوسه ورځي نو د خپل غوسه پر مقابل طرف باندې ښه سړی. نو د غوسې د کنټرول په اړه باید له ځان سره فکر وکړو او خپل غوسه باید په کنټرول کې وساتو. بل خپل پخواني زخمونه او خپل پخواني مشکلات ومنو. ځینې کسان چې نور خلک ځوروي خپل هم یو وخت سخت ځورېدلي وي. که ستا په ماشومتوب کې سپکاوی دې سوی وي، وهل سوی یې، مینه نه وي درکول سوې، نو دا زخمونه باید ومني او د هغه درملنه وکړي، نه دا چې نورو کسانو ته هم دغه بد حالت انتقال کړي. کله چې د یو زخم درملنه ونه سي ډېر وخت نور ته هم انتقالیږي. بل که چیرې په ژوند کې ونه توانېږي چې دغه حالت مخه ونیسي او نه پوهېږي چې څه ډول خپل ځان کنټرول کړم، نو باید د رواني روغتیا له یو متخصص څخه هم مرسته وغواړي. که چیرې پوه سي چې د نورو له ځورولو څخه خوند اخلي، خپل قهر نه سي کنټرولولی او دغه کړنې او چلند د نور خلکو سره اړیکې هم خرابوي، نو له یو ارواپوه او رواني برخې له متخصص سره خبرې کول دا د کمزوري نښه نه ده، بلکې دا د دې نښه ده چې ته د خپل ژوند مسؤلیت په غاړه اخلي او غواړي چې خپل ژوند او د راتلونکي نسل ژوند یې وژغورې.